د قیامت پر ورځ باندې با رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان به خپل عمل نامه د سروالي خپل عمل نامه چې کله روالي دا عمل نامه به وي بار بار ورته الله رب العالمین تنبیه کوي اے بندا وګوره ظلم خو به در سره نه شوی غلطه خبره خو به نه لیکلي زیاته خو به نه لیکلي کم خو به نه لیکلي وینا الله څه شي می چې کړی دي ټول راته لیکلي دي دی وجنا قران عظیم شان کې الله رب العالمین فرمایي فاما من اوتي كتابه بيمينه چاته به د قیامت پر ورځ باندې عمل نامه په خلاص ملاويږي چاته په بغس لاس ملاويږي دا به ډیر سخت وخت د ټولو نه سخت امتحان د قیامت پر ورځ هغه ده سخت امتحان انسان به حیرانی الله دې زموږ پرده وساتي او الله دې موږ ته په خلاص باندې عمل نامه راکړي عمل نامه به تقسیمېږي پته باندې لګيږي چې چاته په خلاص ورځي او چاته په بغس لاس ورځي دا ډیر خطرناک پاټک دی د ټولو نه خطرناک پاټک دی بس که په خلاص سره عمل نامه درله کامیاب که په ګس لاس درله تباہ او برباد شي خسران سره مخامخ شي همیش تباہ شولې داسې تباہ شولې چې به د رغېدل نشته دی او که اوس یو سړی وایي چې نه ماته به په ګس لاس باندې عمل نامه راکوي نو زه به د ښی لاس ورمخې ته کړم داسې به روالم نه الله په قرآن کې وایي د شامخه به عمل نامې راځي داسې به درته یا راشي یا به درته داسې راشي که چېرته نیک عملی بس په ښي لاس طرف درته عمل نامه راشي او که چېرته بد عملی بیا به درته په ګس لاس باندې عمل نامه په ګس طرف به درته راشي او کله چې انسان ته په ښي لاس باندې عمل نامه میلاوه شي فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه دا عمل نامه به رانیولي من به وایي په لاره باندې ورم ای خلکو زما عمل نامه وګورئ زما عمل نامه وګورئ اني ظننت اني ملاق حسابيه ما په دنیا کې دا یقین لرلو چې زه به د الله سره ملاویږم نن د الله سره ملاو شم وګوره زما عمل نامه کې څه لیکلي دي څنګه چې دنیا کې په اسکول کې انسان یو کپ واخلي انعام واخلي رامن به وي کنه وي رامن به وي انعام ور سره پلار او مور ته رامن به وي انعامونه ورته ورکړي بابا ما انعام راوړل لالا ما انعام راوړل دي مور ما انعام راوړل اول نمبر راغلی ما دقه شانته به انسان منډه وي اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه رب ورته زد ناراضی ما اے بندا اوس اوسېګه د جنتونو په مانو کې تا په هغه فارغ وختونو کې زه یاد کړو منن ما ترایا دي نن زما رضامندتیا د تا سره او کله چې انسان ته په بد لاس باندې عمل نامه میلاو شي په ګس لاس باندې عمل نامه میلاو شي واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه اے کاش چې ما ته خو عمل نامه نه میلاو شوی ولم ادري ما حسابيه په دې حساب نه پیدلې زه جاهل وې په دې حساب نه پیدلې یا لیتنی كانت القاضيه اے کاش چې نن مرګ یو ټوکړه ټوکړه کړي بس مر کړي ما اغنى عني ماليه دنیا کې زما معلومات فدرا نکړه هلك عني سلطانيه زما اغه مشري لاړه خاني لاړه ختمه الله رب العالمین به فرشتو ته وي اے فرشتو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم اے زما فرشتو او یا غز زنجیر کې وتړي او جهنم ته ورواچوي زما عذاب په وڅکي الله رب العالمین دغه وخت په مونږ باندې آسان کی او الله دې موږ او تاسو په خلاص باندې عمل نامه نصیب کی نو دا ډېر سخت وخت